ملګری اختر حسین آزاد صاحب ته خواسته چې هغوی راشي او خپل کلام شریک آزاد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. دوه شعر په مخکې ووایم. ارشاد په هغه کلي کې اوس هغسې قرار نشته، په هغه کلي کې اوس هغسې قرار نشته، ګودر وران شوی دی پخوا کې چنار نشته. ستا په رخسار باندې خالونه دي پشمار خو دي، ستا په رخسار باندې خالونه دي پشمار خو دي، زما په زړه خو د داغونو هډو شمار نشته. ستا په رخسار باندې خالونه دي پشمار خو دي، زما په زړه خو د داغونو هډو شمار نشته. غزل عرض دی مسله ده. د خیال الوت د حقیقت نه څومره ډېر لرې دی، د خیال الوت د حقیقت نه څومره ډېر لرې دی، زما الفت ستا د نفرت نه څومره ډېر لرې دی. زما په زړه او په دماغو چې قابض دی مدام، زما په زړه او په دماغو چې قابض دی مدام، هغه انسان مې د قسمت نه څومره ډېر لرې دی. ازغنه لاره ده او خپې زما پولی پولی دي، ازغنه لاره ده او خپې زما پولی څومره ډېر لرې دی. ازغنه لاره ده او خپې زما پولی پولی دي، وخت سره تګ مې د طاقت نه څومره ډېر لرې دی. او ځان له دنیا جوړه کم خپل پکې رنګونه جوړ کم، ځان له دنیا جوړه کم خپل پکې رنګونه جوړ کم، زما دا خیال د حیثیت نه څومره ډېر لرې دی. ځان له دنیا جوړه کم خپل پکې رنګونه جوړ کم، زما دا خیال د حیثیت نه څومره ډېر لرې دی. بخښنه غواړم، زوی په یو ګوټ دوزخي کړم او د فلپ وسکل، زوی په یو ګوټ دوزخي کړم او د فلپ وسکل، وایس په خپله د جنت نه څومره ډېر لرې دی. اختر راځي مقتده جي اختر راځي خو مودې وشوې زه اختر له نظم، اختر راځي خو مودې وشوې زه اختر له نظم، د هجران ژوند مې د راحت نه څومره ډېر لرې دی.